اسلام چینل ته خوش آمدید. نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړې زه به پیغمبر جوړېږم ما به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک به یم زه به ظالم نه یم او سپېره به نه یم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچې ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچې ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې هله کړی دی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی نو هسې نه د ما دا بچې رانه چې ته مړ نه نو دا لاړه مصر د هغه ځای نه هجرت مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچې پالي چې دلته بیا نو څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کړه چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راغوم شو دا ماشوم بچي ته ګوره خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک او د هغې به حیرت کوی الله نه ویرېږې الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی و چې ده څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچي مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښه و لکه د ترخانۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وایي دا هغوی دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل لمونځ او دس به هم کوو خلکو ته نصیحت به هم کوو هغوی سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم زده کوو هغه مشر دوبي یو ځل چېرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته یې وایي داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکرې سره یو ټوکله وله وتړله رنګ سادان اوس هم داسې کوي چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټی او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دې کې استاد راغی وایي څه چل دی وکړه وایي دې چاټی کې مې چول د خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکړو دا خو تا ټول په یو رنګ کې چولې دي هغه یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړ دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه پخله ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته هم د یو چاټۍ نه چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټۍ نه به هغه مختلف رنګونه والا راوتل حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره د کمالاتو ته لکه ساحر دی جادوګر یې که څه چل دی وایي نه ما د الله په ماشوموالي کې پیغمبري راکړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیه د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري راکړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی ټول ورباندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به نصیحت کوي یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه ده هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه لري څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایئ ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلی دي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې تعجبه تپوس به کوو بېګا مې څه خوړلی وایي تاسو بېګا ټیپر خوړلی چاته به دا چا چې به څه خوړلی بېګا هم باټینګر خوړلی بېګا هم دا شی خوړلی وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشئ چې تاسو څه خوړلی دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم راکړی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې څه دي د بابا راله څه نه راکړی پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکړه که نه هلکه یو 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی بچې دې جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکړم وی نشته در کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ المارۍ ته وخېږه بله لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شپ منډه کړه ماشوم به لاړ هغه ته پیسې به یې راوړي ماشوم به جړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې جړل دی به ورغې ورکړه که نه خوراک بچې دې ولې جړی نه کم دی نه ولې ورکړو مونږ کله خوراک کم دی دې خوا راشه بچې نشته تاسو کره خوراک نه ورشه هغه المارۍ کې تاخته به راوخېږه پکې سیوان پراته دي شا به درله راول لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس جله جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسوله ماشومان هغه مونږ پیسې هم پټو
خوراک هم ترې پټو، څیزونه هم ترې پټو، او ته ټول ماشومانو ته ښیې، هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی، هلته پیسې پرتې دي، شا بیا ورځئ. عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ، تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته، خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله. ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی، دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه، د دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا ډول دغه زمانه کې تېر شوي دي، لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي، دغه دور د دغې خلکو. نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې، په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور و. عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به و ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده، نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند، ابرئ الاکمه والابرص باذن الله. په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي، او چې کوم ځای وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه نه څه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي، خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د ده علاج بیا ګران دی. اکمه ورته وایي په عربۍ کې. ابه راشه ړوند دی خو راشه، لاس دې پرې راښ کړه او د الله په حکم باندې به یې سترګې جوړې شو، نظر به یې لګېدی. راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي، وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړئ، ځکه د دنیا یو ډاکټر دی راشي، یو طبیب دی راشي او ړوند دې جوړ کړي، زه جوړولی شم، خو ورسره به یې دا ټکې وی چې باذن الله. دا زما کمال نه دی، ګورې دا د الله په حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، دا یاد وساتئ. پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره. که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی، معجزه ورته وایي. او که د الله نه خوښه نه کېږي، یو سړی رابغې برګي مرض والا، هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو، دله به راغي په ما خو دا برګي مرض دی، لاس به یې پرې راښ کړه، پروردګار به په اسات هغه جوړ، خټه به یې راواخېسته، د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، د مرغۍ شکل، خلکو ټولو به ورته کتل، وایي دا ګوره دی نه مې چنچڼه جوړه کړله، هغې له به یې پوکې ورک، هغه به والوته، پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه، نه هغه به والوته. علما لیکي چې د خلکو ته نظر نه واخوښي نو بیا به راپرېوته، خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه. لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو، برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه، هغه به الوته، او سره د هغې نه به یې وي هذا سحر عظیم. وایي دا لوی جادو دی، جادو. څوک به مسلمانان هم شو، چا به ایمان هم راوړو، دا خپل ملګري به ورسره روانو، چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو، یو کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته د نصیحت کوه، بل کلي ته د نصیحت کوه. یو کلي ته ورغلې موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې، دا یو قبر دی، دا مړې راته راجم دی. رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي، وایي دا به هم وکړو، خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به نه ونه. وایي ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم، ایمان به راوړی که به راونه. وایي که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو. هغه مړي سر ته ودرېد، وایي قم باذن الله، د الله په حکم پاس. قبر وشلېد او یو سړی ترې راووت، یو سړی ترې راووت، علما لیکي دا نیم ویښتې سپین او نیم ویښتې تول. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عزیر یم. عزیر علیه السلام د الله پیغمبر، څو کاله مخکې ته مړ شوی. وایي ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عیسی یم، عیسی ابن مریم، د الله پیغمبر. د الله په حکم مې راته اواز وکړو، ته راپاڅېدې، روح در کې راغی. وایي دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی. وایي تا چې کله اواز وکړه چې قم باذن الله، وایي په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی، برګزیده پیغمبر، نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وایي دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین په لاره روانو، یو بل انسان په قبر تېرېده. وایي که دا راته راجم دی کم ایمان به راوړی وی، او هغه ته ودرېد، وایي قم باذن الله. چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړه، وایي ته څوک یې؟ وایي زه سام ابن نوح یم، د نوح علیه السلام زوی سام، څو زره کاله مخکې مړ شوی، څو زره کاله مخکې. وایي ای عیسی راته لرې زیاتې وکړه. وایي ولې؟ وایي جمدې دې کړمه، اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم. وایي نه بیا به مرې. وایي زیاتې دې راته راوکړه. وایي دا څنګه؟ وایي زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وکړي چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم، خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی، نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي، نو زه به بیا مرم. د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې مړ و،
الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي. وایي زه به الله ته سوال وکړم چې تا باندې بیا ځنکدن تکلیف نه راوړم. وایي بس دا مهرباني راته راوړه. د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د ځنکدن تکلیف دې یو ځل پرې تېر کړي دوباره پرې مه تېروه. په لاره بل ځای روان دی یو بوډی ده ژاړي جنازه روانه ده چغې وایي چغې وایي. عیسی علیه السلام پرې رحم راغی دا بوډی ولې چغې وایي. وایي دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی. وایي کېره دا جنازه. وایي بوډی دې خوا راشه. وایي ولې جاړئ؟ وایي بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین پلار یې هم نشته یتیم و او دې مړ شو. وایي ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدي کړي ما به د الله رسول ومنې وي او خلکو ته یې مخ کړې. وایي که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وي بلکل دا راسره وعده ده. د کټ سر ته ودرېدو قم باذن الله. هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدې شو خو دا ټکې به یې ورسره وي چې ګورې قم باذن الله د الله په حکم پاک. دا څه فردي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي و احیي الموتی باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدي کوم. میت نه دی موتی دی مړي به جمدي کوم د الله په حکم. په یو بل علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري هم شو ولا خلک مسلمانان شو. وایي دا څوک دی؟ دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه سلامه دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي مړي جمدي کوي. د دې بادشاه یو زوی و امر شوی راولی عیسی علیه السلام یې ورته بوت. وایي ته د الله رسول یې. وایي ستا دا معجزه هم ته ړانده جوړی؟ وایي د الله په حکم. برګیان جوړی؟ وایي د الله په حکم. مړي جمدي کوي؟ وایي د الله په حکم. وایي ښه نو زه او زما دا ټول رعیت مسلمانېږي په ته ایمان راوړو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له به زم هله راجمدېږي. وایي دا ټیک وی دروغ خو به نه؟ وایي نه زه چې بویه ته د قبر سر ته یې ودرېد هلته ودرېد. وایي قم باذن الله د الله په حکم پاس. هغه زوی یې نیغ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله پاک کې حکمت وي. بادشاه خلک راغونډ کړل. وایي زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ. وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دی معجزه ده چې زما زوی را جمدې بس خلکو انقلاب جوړ کړ. دا بادشاه ډېر ظالم و. وایي موږ ستا نه تنګ وو چې د زوی دې مړ شو لار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو. بیا دې لا زوی را جمدې شو بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ. عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته ګرینه دان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي. لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري وو. لویه هنګامه جوړه شوه. دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کوو. تاریخ لیکي د مارونو چې سره د دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و د غریب. یو ځای نه به بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو. دا بني اسرائیل ډېر ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به یې پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به یې پکې نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې چې ښکاره کېږي بیا به یې رانیوه سر به یې پرې کوو. دا دومره ظالمان دي دا یهودیان. نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو نښتېږي. دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي. خو دا خو د یهودیانو سازش دی. د صحابو قبرونه څه کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته. د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان ته ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګري ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله ډېره ته را معجزې ښې د الله د قدرت ته نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه. نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3 روټۍ سنبال کا او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم. به 2 ډوډۍ وي یو ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده 3 ډوډۍ دې څه کړه نه نشته. چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره 2 بچي دي. حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته یې آواز راغله هغه بچې چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کړ وتی یې کړه. دې ملګري ته وایي وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایي هغه 3 ډوډۍ دې څه کړه. وایي زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو. څه مخکې منځې لاړل یو نیر بی ده لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وتل. وایي په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما او تا له طاقت راکړ نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کان یې را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو 3 ځای یې کړل. وایي دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا 3 د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده
وی اما خوړلې ده چې اوښه د مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه باز وی دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او بس تا سره زما پات لاړم در عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیا نه وي خو چې مال مې درته کېښود نو حال دې ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغلی په دغه سړي چې غله پرې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ولېږه څه کې چې سامان ویې وله ولټوه چې بلا زر هغې وي وجنې درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي څه به یو بل ته وایي چې هلکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته وځو خو بلا دولت دی ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ راواخېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به یم چې ما خو دلته وخوړه زه مړ شوم تاسو یې وخورئ هغوی به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کوم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل مسجد او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړې هغې کې خو هغه زهره چولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمي لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پر دې مالونه ساتو د هغې څوکۍ کو نبی علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کوم مال تا وانغوسته او تا ونه خوړه اګورستا نه دي مسلمانه د بل چا یې درنه پاتې داسې نه که نه عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر الثيابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کې نو هغې به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین مسلمانانو ځکه ورته حواریین وایي بعضې علما وایي چې نه دوی به جامې سپینولې دوبیانو او ما تاسو ته تېره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دوی بیا په عیسی علیه السلام دوی ایمان نه وروړو مسلمانان شو و ذاتي جامې پاکوونکي او جامې سپینوونکي دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص برګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرڅول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام پرې د پاسه راغی وی څه کوئ وی مونږ کبان نیسو دې دریاب ته وغورځوی که نه هغې ورته داسې وکتل چې ته نابلده یې د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نیسو وی تاسو وغورځوئ همدلته کبان شته بهر کې دې ورسره کلک شوه ملګري وی اوبه غورځوو جالونه د هلک خو مشهور هلک دی عیسی علیه السلام خو خلکو پېژنده ډېرې معجزې ترې ښکاره شوې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغې ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ده هغې نه بل کلي ته ده ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا حجرې له چې کوم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکو وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټی او یو ګومنس دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره وو د جامو نه علاوه نور ځان سره هېڅ هم نه ګرځو هر څیز دی ځان ساته په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه ولید چې هغه
د لښتي نه په لپ او بل اخیستې وڅښلې اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څښم د جام نه بغیر خوب اوبه څښلې کېږي هغه یې وغورځوه او ګومنځ دې لپاره چې دا خپل ویښته پرې ګومنځ کړي وایي په لاره تېرېدی یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سر یې ووینځل نو بیا یې په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره واروله ګوته کې را ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وایي ما خو ویږه بغیر د ګومنځ نه ویښته نه اواریږي دا خو د ګومنځ نه بغیر هم د سر او د ویښتو اواریدل کېږي ګومنځ یې ورپسې وغورځوله دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوڅه په کوڅه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به یې دعوت ورکوو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایی زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي نو هر چا به ترې د معجزو مطالبه کوله د یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء وی الله تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له نازل کړي لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو خلکو له دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پتو نه خلاص کړو تیار خوراک راځي دی ورته څه وایي دی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې کې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه وی یا الله یا قدرت یو نښه وی او دا کله کوم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره کړه شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه رب العالمین ته یې لاس ونیوه اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا الله تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي د خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا ای زمونږ پروردګاره الله ته سوال وکړه حواري دوی شاته ودرېږې زما په دعا امین ووایه انزل علينا مائدة من السماء د اسمان نه یو خوانټی راته رانازلوي د اسمان نه لکه چې د ځمکې د رزق چې مونږ کړو دا هم د الله دی که نه چې دا ته په کومه خوانچه پرلت راته وکړې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو په خپل تکونو لنا عیدا لاولنا واخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني او خلک پې ایمان وروړي معجزه شي دی الله ته یو سوال وکړه چې سوال یې وکړه عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړو الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وایي چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړو لأعذبنهم عذابا لا أعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي ورکړې چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وایي چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وو داسې تماشبین راغلی ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشه دقه سپینه مزېداره قشته وریځ راغلی یو غونډه هغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي زمکې ته راورسېده یو پولاو میدان کې وریځ راغله خلک خو ترې سپینه وریځ دي بل شی نه دي هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکر یې ده الله د اسمان نه درته خوانچه راسیزه کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیماران دي رنځوران دي هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې خوري خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې دی مالدار سره یې مالدار ورته ویلي چې نه زموږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زموږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري ځان به یې دا شرط یې ورسره مخکې تړلی
وی راځئ دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دي خو خلک خوشحاله وو وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شورو ته کې وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شورو به پې ته کې دسترخوان نه هغه سر نه دی که هغه کپړه او داسې خوشبویي دا میانځ کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وې قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک او میانځ کې رویت شوې مزېداره علاقه پروت دی لګیا دي خوراک شروع خلکو ته خوراک د الله دسترخوان الله اکبر زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخي ذات دسترخوان او چې د پیغمبر موجود دی او د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی وپکې دا شی وپکې دا نو دا زه نشم پوره کولی نه په دې خوراک کې دا شته چې چا له به تکلیف ورکړي بلکې کوم بیمار چې نوړی خوري جوړېږي دا پکې بیا برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک چې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعض علما وایي روزانه به دا خوانچه راتله او بعض علما وایي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به معلوم ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسوه او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه ورځ به راغله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او د عیسی علیه السلام به ترې هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رویت شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل به هغوی خو دا وي چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار وو مونږ ته هغوی د خانانو کار کوو لیونیانو چې بیا کارونه کوو لاړل کورونو کې ډډې ووایه یاره که زمونږ کار خپل کار کوه ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت څخه تیاره میلاوېږي په تاسو څه چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او ځای به د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چا کار کوي چې پر دې خدمتونه ډوډۍ لپاره کوي هغې وایي دا څه په مصیبت اوري دا زمونږ چې کوم نوکران وو کوم زمیندار وو کوم کار به راله کوو دا کارونه به راله څوک دی ها اخو حکیمانو ډاکټرانو غو بل جوړ کړه هغوی بوک هړتال کړو چې زمونږ قصه ختمه کړو خرابه کړو ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک ناجوړ ارسطو ارسطاطالي تاسو ارسطو نوم اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نه مونږ خو دوکانونه دغه تش په پرسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان نه غم جوړ کړو او لوی پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه دا سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد سې سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پسې لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې ګوټ کې خوراک پروت دی وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده لوی پراپیګنډه جوړه کړه بادشاه ته وي دا عیسی علیه السلام موجود پکار ځینې دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت دا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي دا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي سبا به له دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو په هغه دی د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو که لأعذبهم عذابا ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان کې اودس مات کړي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مخ ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کوم قوم چې مسخ شوي دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې د هغه مردار شوي لویه پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې ده نه مونږ خلاص کړه دی ووجه مړی کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې هره کړی حضرت یحیی علیه السلام یې
په چا حلال کړی دی؟ پښتونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو. بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راویني بس د دې علاج دا چې دی به وژني پرېږدو یې نه. دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان کې فرمایي وایي چې هغه پیغمبر وله راغی چې دوی وپېژني چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی بیا پرې پاته پکړو. نبي علیه السلام یې پېژنده ورته پته وه د هغوی په کتابونو کې باقاعده د نبي علیه السلام اوصاف موجود پراته چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به یې وایي ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او موږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې موږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو دا شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی وپېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو موږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې موږ ته به یهودو څه وي. نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شي. عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ دا یهودیانو مشر و راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل دې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړ د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام دی د آخري زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته یا وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی وی که دا عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای هغه د ایمان نه وساتي هغې سوالونو جوابونه یې هم ورکړي وی تاسو چې څه وایي ما وپېژنده او ته رښتونی پیغمبر یې او زما در باندې ایمان دی اوس وی یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءه یهودیان د نبي علیه السلام داسې پېژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پېژني چې دا زما زوی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې هم شک شته او په ده کې هم شک نشته د خپلو بچو نه یې ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر نیچینې پاڼې بلې اوچت کړو نبي علیه السلام له دعوت ورکړه پرې راغورځوه الله دې بچ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړوي د عیسایان قمقل تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دوی ورته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو کې او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وژلي دي عیسایانو بیا راجم دی شوی دی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نه د مسلمان خلاف سازشونو کې بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت دا بیا پرې خور کړ دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې تینه به یې وله میخونه ووهل غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې په هغې به یې وله د پاسه میخ ووهل دې به اوېزاندو په دا سولی کې دې ته به یې سولی وې صلیب په هغې کې به اوېزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به ترې څه چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل وي دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وی زه ورځم دې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سوری شو قرآن حکیم کې الله وجلې ما دا ته اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کړو چې هغه کوم سیړي کوټې ته ورننوت دوی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې د به کومه کوټه ورننوت ما پسې راځې دې کوټه کې دی یې ورننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مری نه پورته شکل لاندې نه مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام کې دی ولې کلکې هغه راونیو هغه ویل زه نه یم څه کوې دې نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والک ما بوځې زه تاسو هغه ملګري نه یم تا به مخکې شه زمونږ ملګري له کوم ځای نه شکل د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېږو چې ور ویې مغه چل یې ورسره وکړ مړی کړ خله به ونې په تولی کوي دا د الله قرآن اوس د عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې راجمدې کړ او مور له راغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بل اسمان ته ختلی 33 کاله عمر د اسمان ته بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راتلود شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روان دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګاونډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورو
پې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو. اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان. دغې وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدي را پیدا کړي. مهدي به پیغمبر نه یو نیک انسان بیت المقدس به د هغې په قبضې له تلي ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې له تلي خلک د سره بیا د خلافت بیعت دی به د خلکو مشر جلات وروني او نښه به یې سي نوم به یې د پیغمبر علیه السلام فرمایي د ما د نوم په شانتي محمد به نوم د پلار نوم به یې د ما د پلار د نوم په شانتي عبدالله د مور نوم به یې د ما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او قوي به یې د ما په شانتي او دوه به یې غټې نښې وي دوه او د هغې روجې په 15مه روژه باندې به نورم تندر نه او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به یې د لاس نه راونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي او د دغه عیسایانو خلاف به دی جهاد شروع دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به د دجال فتنه وایي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم انا الهکم ستاسو لوی خدای یم اما ایمان راوړئ خلک به لګي دغه به ایمان به پرې خلک راوړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په ځای څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته وي راوبغورو ځمکې ته وي راوباسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي نو چې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه نو پیسې دپاره دي نو خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني اور هغه اور کې به یې غورځوي او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالۍ به ورله ورکوي نبي علیه السلام فرمایي چې ګورې د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وغورځولې یارېږه ما نیغ به جنت ته ځي او که خوشحالۍ درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي د باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه مدینې منورې د اخواله به ورسېږي نو زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه دلته ملګري به شي نیکان به پکې پاتې شي یو کس به راشي د دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغوی به وایي ښه ده به هم د خدای ګستاخي کې هغه زموږ خدای دی مړی کې نور به ورته وایي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته یې نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به نه ماله به یې راولئ ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی دا د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف فیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پې پېږي کافر به پې نه پېږي هغوی به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی خاصم زمونږ خدای وایي داسې به د دواړو خونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا مړ به شي او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وایي مړ مې که که نه خلک به وایي او صاحب وایي واپس یې جمدي کمې جمدي که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای وایي صاحب مخکې نه م منلې بیا به ورته آواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدي شي چې جمدي شي دجال به دې تپوس وکړي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکهباز دجال دی اور به بل کړي اور یې که دې ته دله غورځوم اور کې به یې وغورځوئ الله به پې وي اور ګلې ګلزار هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی زما خو دې مړ کړي اوسه دا دجال دوکهباز دغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مسجد کې تمیم الداري او صحابي دی هغه موږ ملګري ورسره دا نښې الله نبي علیه السلام زمانه کې لږې لږې ښکاره کړې وي په کښتۍ کې سوارو په خیر جزیرې ته چې موږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي پې او ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وایي موږ ترې ویارېدو وایي موږ سره یې خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې موږ وایي چې موږ خو عرب یو وایي مه یارېږئ
زه جاسوس یم جاسوس. خدای پاکه جاسوس ته که څه کوې؟ دا خو لوی بلا ده. دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی. دا څه بلا ده؟ وایي ما د تعجب په نظر ولې ګورئ؟ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا وروړئ، هلته کې یو بله شی به ووینئ. ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به کېږي. موږ وایي موږ د فلانکۍ علاقې. وایي رانه تپوس وکړو یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبي علیه السلام یو لقب نبی الأمیین دی، هغه پیدا شوی دی. موږ وایي او کوم ځای دی؟ موږ وایي د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی. ملګري شته که نه؟ او ملګري پرې شته. جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه؟ او جي جنګونه خو ډېر شروع دي. کله بیا وله شکست ورکوي، کله په خپله ملګري دغه کي. ای وایه وایي دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو، دغسې یو بلا مې ولیدله. وایي دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه. صحابه وایي اشهد ان لک عبدالله ورسوله، ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړې وه بعینې هغه خو ده نه وه اورېدلې، ده راته هغه ټوله پوره قصه وکړه. دا غزوې و په مدینه منوره کې. علما بعضې علما لیکي چې د هغه سړي نه دجال جوړ شوی دی. د هغه یو باغ کې و، نبي علیه السلام د هغه ملاقات له هم تللی و، یعنې هغه له هم ورغلی دی. وی نبی علیه السلام صحابو ته وایي دا ډېره شیطانانو تختې دي. وایي څه خبر راله راځي که نه راځي؟ وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دوه دروغ راځي. کله دوه رښتې یو دروغ وي، دا خبرونه راله راځي. نبي علیه السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعات راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما په اړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، یاده کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما سورت دخان ورته پټ کړم. سورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل، پته یې نه لګېدلې چې دروغ شوی دی. خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجود وي. نو ځکه بعضې علما وایي چې دا همغه دجال. بهر کې دجال به راشي، د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي، د خدایه دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به، بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ. هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي، ښځه مې مړه ده، که دا له جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو. ویې ډېره ښه ده اوس بیا دله جمدي کړم. مقبرې ته به لاړ شي، اواز به وکړي، هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي. نو شیطانان به د هغې سړي د زامن او د ښځې په شکل شي. په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوز. د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به یې راکوز کړي او دنیا به ورته ګوري. د مازدیګر وخت به بند د مازدیګر به شوي چې څنګه راکوز شي د مانځه وخت به نو حضرت مهدي به ورته ووایي علیه السلام وي ور مخکې شي د مانځه مخ دی. وایي نه امامت تاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود وي امامت به هغه نه کوي، زما امتي به یې کوي. وایي نه امامت تاسو حق دی. تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومبي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت اسمان نه راکوز شوی دی. ځان ته عیسی وایي به پوه شي وایي تختي به، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچویلې کېږي. عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او را لاندې به کړي په نیزه به وایي مردار به دجال به مړ شي. خلکو ته به هغه نیزه وښیي ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که که نه شي. یاجوج او ماجوج به راخطا شي، هم الله یو طرف ته بند کړي دي، هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه، یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی، په هغې کې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي. نو چې دا مخکې خلک د دریاب نه پورې وځي او وروستي رارسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مري. هر وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړه. اب هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅوک هم پرې نه ټول به مړه کړي، یو به هم پرې نه دي. او بیا به څه چل وکړي، بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو، فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو. او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي طور ته لاړ شو، د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته. نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي. دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي، لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه شي قدونه یې دي، پلنې پوزې دي، غونډي مخونه یې دي او واړه واړه قدونه. زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغسې شکل، ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېرې چې د شمېر نه به زیات وي. ممکن هم دې قوم کې خدای پاک راغی انقلاب راولي، پته نه لګي الله ته پته ده. نو لیندې به به راولي، الله بیا وله رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالېږي
وګوره کنه وی بره فرشتې مړې کړې بیا په رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به مړه شي چې مړه شي بین به شروع شي ها بین عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدې نه شو نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به یې دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکوي بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت پر دې مخ د ځمکه قایم شي او داسې ابادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کښېني نو یو غونچک به نشي خلاصولی غټ غټ انار به وي میوې به وي او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د یو قبر دی خالی دی هغه نبی علیه السلام فرمایي دې دی کې به عیسی علیه السلام ښخېږي هغه ځای کې به ښخ شي نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي مسلماني به ختم شي ورو به مسلمانان بري کم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخانه لوګې به راشي هغې سره به هغوی مړه شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني الله به نه پېژني او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو د سپي او د خره دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي دقسې ژوند به تېروي نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به هم په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني بربنډ به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي په هغې به قیامت راځي نو دا زموږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جمدی دی بلکل الله به یې راکوزوي هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي هغه خنزیر عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه به وجني هغه به حلالوي او ختموي به او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای به نه د خدای زویم زه د الله بنده او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی دی عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله کې جوړ اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی شریک سازش دی لیکن په میانس کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایي غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړي نبي علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې په دعا کې یو دا م وایي چې الله ما زموږ د دجال د فتنې نه وساتي هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دننه د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني